یو د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. خوږو زړه ته رانږدې اورېدونکو او د تبصرې د خپرونې خوږو مینوالو، بیا هم د تل په څېر ستاسو ورور لاله ابراهیمي راغلی او د تبصرې خپرونه درته وړاندې کوي. خپرونه کې راسره پاتې شئ، دغه خوندوره او ورزشي خپرونه راسره تر وروستۍ شیبو وګورئ. درنو زړه ته رانږدې اورېدونکو، لکه څنګه چې موږ په تېرو خپرونو کې تاسو ته رنګارنګ په دغه خپرونه کې میلمانه راوستي دي، لوبغاړي مو میلمانه کړي، د تر څنګ د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره غږېدلي یاستو، د کرکټ له شنونکو سره غږېدلي یاستو او د تر څنګ د کرکټ له مبصرینو سره غږېدلي یاستو. خوشبختانه ووایم چې نن بیا هم راسره د کرکټ مبصر ښاغلی ابراهیم مومن راسره د ټلیفون له لارې میلمه کیږي او نن به د افغانستان په نوي لوبډلمشر او د تر څنګ د اصغر افغان لرې کېدلو باندې د ده په آن د ده په نظر دغه پرېکړه څومره صحیح ده، په اوس وخت کې اصغر افغان له کپتانۍ لرې کول او اشمت ټاکل څنګه ارزوئ؟ په همدغه موضوع باندې نن له ښاغلي ابراهیم مومن سره خبرې کوو. تاسو راسره پاتې شئ، دغه خپرونه راسره واورئ. د فیسبوک له ملګرو هم ډېره مننه، کورونه یې ودان چې هغوی په فیسبوک کې موږ ته غوږ دي، موږ زغمي، نو هغوی به هم راسره خپرونه اوري. که ملګرو سره کوم کومنټونه وي، کومې پوښتنې ورسره وي، دوی کولی شي همدلته یې راسره پرېږدي، موږ د دوی پوښتنو ته ځوابونه هم ورکوو. زموږ تخنیکی ټیم هڅه کوي چې له ښاغلي ابراهیم مومن صاحب سره اړیکه ټینګه کړي. مومن صاحب یو تکړه او برجسته ځوان دی، تاسو د ده غږ سره د ده له څېرې سره پوره اشنایي لرئ، ځکه دا تر ډېره له څو کلونو راهیسې دا په دغه ډګر کې لوبیږي او د ده تاسو هغه ښایسته کومنټریانې هم د کون غږ له څپو اورېدلي دي. نن همدغه څېره، همدغه شخص راسره په خپرونه کې میلمه ده او په دې باندې به بحث کوو، خبرې به کوو چې په اوس وخت کې د اصغر افغان له کپتانۍ لرې کول او اشمت شاهدي ټاکل دا څومره ګټور به وي د افغان لوبډلې لپاره؟ آیا دا به ګټور وي او که منفي تاثیرات به ولري؟ مومن صاحب راسره د ټلیفون په لیکه ده. مومن صاحب ته ورځو، تخنیکي همکاران وایي چې مومن صاحب اړیکه وصله شوې ده. مومن صاحب محترم سلامونه، ستړي مه شئ. ابراهیمي صاحب تاسو او تاسو د راډیو ټول محترم اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کور ودان مننه چې مو په دغه خپرونه کې میلمه کړی. خدمت کې مننه. ډېره زیاته مننه. زار مو شوم ښاغلی مومن صاحب، کور مو ودان. خوشحاله یم چې نن تاسو ځان سره په خپرونه کې لرم. تر ډېره د کرکټ د لوبغاړو دلته په لغمان کې د کرکټ د مینوالو غوښتنه وه چې یو ځل بیا د مومن صاحب غږ د کون غږ له څپو واوري. خوشبختانه وایم چې بیا هم ستاسو غږ دلته په لغمان کې له 9.4 FM کون غږ خپلواکې راډیو څخه خپرېږي. که څه هم تاسو تر ډېره پاتې شوي یاستئ، له رسنیو سره کومنټریانې مو کړي دي، دلته تاسو ډېر زیات مینوال لرئ په لغمان کې. غوښتنه د مینوالو همدا وه چې مومن صاحب خپرونې ته راوستل شي. زه هم ډېر خوشحاله یم چې راسره په خپرونه کې یاستئ او له تاسو سره به په دې غږیږو چې راځئ په اوس وخت کې که راته لومړۍ پوښتنې ته راشو او دا راته مومن صاحب ځواب کړي چې په اوس وخت کې اصغر افغان له کپتانۍ لرې کول او اشمت شاهدي راوستل، دا ستاسو په نظر څنګه پرېکړه ده؟ ابراهیمي صاحب کور ودان له کون راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ غږ یې کلونه ورزش دوست او کرکټ دوست لغماني مینوالو ته رسولی دی. دغه ډېرې تل تانده اوسي. مننه تاسو نه چې وخت راکړ. تاسو د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل ملګري چې ډېرو کرکټ مینوالو زما په شمول باندې د اصغر افغان په کپتانۍ باندې نیوکې لرلې او غوښتل چې اصغر افغان نور له دندې لرې شي. دغه کار تېره اداره کې ښاغلي فضلي صاحب وکړ چې ورلډ کپ نه مخکې نوموړی لرې کړ، خو همدغې اوسنۍ ادارې بیا اصغر افغان بېرته راوست چې دوه کې ورته ضرورت لري او مهمې لوبې افغانستان مخ په وړاندې لري. دغه فیصله ښه فیصله نه وه چې ګلبدین کپتان شو او اصغر یې له کپتانۍ لرې کړ. په هر صورت باندې که راشو ما ته دغه پرېکړه یو تصادفي پرېکړه ښکاري. دغه داسې پرېکړه وه چې کرکټ بورډ له مالي بحران سره مخ دی. کرکټ بورډ نشو کولی د اصغر افغان غوښتنې د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د امکاناتو، تمریناتي کیمپونو او دغه راز یو شمېر تکړه لوبغاړو په ډله کې باندې ومني. دې کبله یې اصغر افغان
لري کړ او کپتان کړ. تاسو ټول چې حشمت شهیدي د افغانستان په کرکټ ډېر وخت کې لوبېږي. اوسه پورې نو موړې کپتان څنګه د پاکستان اکثر کرکټ بورډ وړاندې یا تیر رحمت شاه زرمتی چې کپتان کړ او د کپتان کړ. تاسو ټول هغه اوس د حشمت تاکي شوی دی. په دې سوچ او فکر نه دی کړی. کرکټ بورډ نه چې په پخوانیو ادارو هم څه پورې دومره ونه کړی چې یو مرستیال کپتان داسې وکړي چې هغه د اصغر افغان نشته. د همدې کبله کرکټ بورډ سیستم کرکټ بورډ کې څانګې فعاله وې او هر څوک پېژندلی. نو نن موږ د افغان د ناستې لپاره هېڅ مشکل نه لرلی. په دې باندې مو بحث نه کوو چې ولې اصغر افغان بری کېږي، ځکه موږ پوهېدی چې اصغر افغان تر څنګ یو څه چې کپتان روزل شوی دی داسې مرستیال کپتان اصغر افغان او د نورو کپتانانو چې هغه روزل شوي کپتانۍ ته آماده دی. نو تاسو وګورئ حشمت شهیدي کتام د نړیوال کرکټ په لوبډ کم لري. حکومت ته دا غوښتل چې نو زه فکر نه کوم چې هغه ګټور ثابت شي چې حشمت شهیدي یو بهترین لوبغاړی د افغانستان ته ضرورت لري. خو کرکټ بورډ همیشه کوشش کړی تاسو د شهزاد محمدي په نامول ته وګورئ. شهزاد محمدي تقریبا ولکه یا افغانستان لپاره د منډو ماشین یا څنګه وګورئ، کوټیانې وګورئ، د میچ وګورئ، تلویزیون وګورئ، شپږیزې وګورئ او ویننګ ناټ چې هغه د افغانستان ته ګټلي دي. خو هغه په دې نوم باندې بدنام کړل چې د پاکستاني دی یا په دې نوم باندې لوکسینه او د خېټه ګټه ده. لکه چې د هغه مثال نشته د هغه په تیر باندې چې هغه د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ورته لوبې کړي. پرته کې تاسو راشد او نجیب پیټونو ته وګورئ، هغوی چې د خیانت په نوم باندې بدنام کړی شول او اوس هم موږ تاسو ټول اصغر او نبي او راشد ته دا وایو چې دوی خیانت وکړ په نړیوال جام کې. ورته خیانت دغې ته لاره هواره کړه. ولې د کرکټ ملي ډله چې نړیوال جام ته یو میاشت پاتې و کرکټ بورډ کې داسې یو لغته وواله چې ټول د ټیم مورال یې خراب کړ. وړ کس نو مخکې یو میاشت مخکې دوی کپتان بدل کړ. په هغې سره د ټولو لوبغاړو زړونه دوی مات کړل. نو دغه ټول د سیستم د وجې ده چې سیستم شتون دی. که سیستم شتون درلودی نو موږ باندې د کپتان په ټاکلو کې دومره زړه نه وی یا به ورته دومره ورخطا نه وی یا به دومره غیر یقیني حالت سره مخ نه وی لکه اوس چې موږ دغه حشمت وکړی چې د اصغر افغان بینات شي او نه ځکه سیستم کار نه دی کړی، کرکټ بورډ کار نه دی کړی. کرکټ بورډ وظیفه یا کورنۍ وظیفه سره کړی وی موږ به په دې څو کلونو کې موږ یو تکړه کپتان لرلی. ځکه تاسو پرېږدئ چې اصغر افغان به لوبې بایللي، چې اصغر افغان به د خپلې خوښې لوبغاړي راوستي دي، د خپلې ناخوښې لوبغاړي به یې لټون کړی دي. خو آیا ثابتولی شي چې اصغر افغان دی یو مرستیال کپتان بدل کړی وي او د هغه په غوښتنه د یو سیریز کې او یو کال یو مرستیال کپتان او بل کال د بل مرستیال کپتان وي؟ نه، دا هغه کلونه چې کرکټ بورډ کې دننه سلیکشن کمیټې کوله، یو به کوله، هر یو چې یو به چې راغی هغه به خپل مرستیال کپتان وټاکه، هر یو سلیکټر به چې راغی هغه به خپل مرستیال کپتان وټاکه. زما په حال باندې کپتان په بدلېدو نه بدلېدو باندې دغه مسله نه حل کېږي. کرکټ بورډ او خاص کر اوسنۍ اداره د خپلو درې کلنو ناکامیو پړه غواړي چې په کپتان باندې ورواچي او د خپلو ناکامیو باندې دوی پرده ورواچي. په داسې حال کې دوی په بشپړه توګه باندې په خپلو کارونو کې ناکام شوي دي او دوی غواړي د خپلې ناکامۍ د اصغر افغان په ګوښه کېدو د هغه ډېر په لرې کېدو کې ګران کړي یا پټې کړي. مومن صاحب محترم، لکه څنګه چې موږ ګورو اصغر له لوبډل مشرۍ لرې کړی شوی ده او حشمت شهیدي پر ځای ټاکل شوی ده. دغه پرېکړه د یو سیستم پر اساس شوې او که د عقدې پر اساس شوې ستاسو په نظر؟ سل په سلو کې د عقدې په اساس شوې ده. ما مخکې ویل چې فرهنګ سزۍ او ډله دوی کوشش همیشه دا کوشش دی چې هغه با اعتباره څېرې رامنځته کړي چې په ټولنه کې ښه نوم لري، ښه وقار لري، ښه عزت لري. کرکټ ته یو څه ناڅه کړي دي هغه ادارې ته راولي او یا ته مسؤلیت وسپاري. چې کله هغه ته مسؤلیت وسپارل کېږي، کله چې هغه ته دنده ورکول کېږي چې هغه صلاحیتونه چې کوم ژمنه شوې ده هغه به نه ورکوي. نو هغه کس هم په خپل چارو کې خپلو دندو کې هم ناکامه شي او د څنګه په ټولنه کې اعتبار هم له لاسه ورکړي. تاسو ولید چې کرکټ بورډ کې دغه رحمت الله قریشي په ډېر نیک باندې راوسته چې
ډېر زیات په لوړ باندې کار کړی دی او تاسو ته چې هغه د صلاحیت نه لرلو څخه مجبور شي چې په دنده پرېږدي کله په کرکټ بورډ کې هم هغه مجبور شو چې وظیفه پرېږدم دنده پرېږدم ما سره کوم چې را هغه په پښتو چارو کې څه کېږي چې مجبور شو چې هغه صلاحیتونه ترلاسه نکړم اور بدل کېدم چې مجبور شو چې هغه دنده پرېږدم ما کومه چې په خپل خلاصېږي لکه چې ما په فایل کې پروت دی دا څنګه چې یو څه خاص په سپیک دی چې بورډ نشل شوی ما سره د خلاصېږي کلاس باندې اکتفالیک ما سره پروت دی چې ما ته پاور کړی و ځکه هغه حالت اتفاق کړی نشي لګي هلته دومره ګندګي موجوده ده هلته دومره میراثیان او دومره فسادګر موجود دي چې هیڅ بات انسان یو فکر یو د کرکټ هیڅ نشي کولی چې په هغه اداره کې دنده ترسره کړي ما په ان باندې دغه هم یو سیستم د مخینه چې بلکې د شخصي حقوقو مخه شوی ده ګډ کله د ازغر د کوي چې بل اخر کې کومه څه ده چې کیږي او کې بس په تکتر باندې ملکی کېږي څه فکر کوي مومن صاحب محترم ټیم به یو ځل بیا ونه پاشل شي ټیم به بیا تیتو پرک شي او کنه زه فکر نه کوم چې ټیم مو پاشل شي ځکه موږ غلطه خرابه تجربه موږ پاتې ده او دا سپورټ تاسو اوس محمد نبی کاخیر یا راشد یا ازغر ولې چې د درې وختو ټیم په فیسبوکي کومنټونو باندې او ټویټونو باندې او په پوسټونو باندې دې کړه او مبارکي ورته ورکړه خو دا مبارکي چې تاسو وګورئ دا مبارکي نشته د حشمت چې راشد پوسټ کوي او کله چې اگر پوسټ کوي هغه نه روسته د پاکستان حشمت شهیدی د پاکستاني منی او بیا روسته دا هم چې د خوشاله مکه دوی ما سره ولاړ دي هم شوی مدن د ماته سپارل تفسیر کوم چې پاسل شوی نه و هم د باوري پیدا شي چې نو یعنی تاسو په ورکه چې د سر خط د مینه وکړه چې ملامتي د نبی او اثر چې دوی د نبی تاکید سره لو باندې کول دا غلط زه چې دې سره د باوري نه ما او موافق مسلمان نه دا په هغه باندې چې کوم په کې خامخا خو هغه لوګو کې کتره د هر چا په راشد ته نکته او غر کوي دا کارکړدګي ورته نو ځکه خامخا به خیانت لري کارکړدګي د کوله دا به تاریخ نه وایي چې نه په لوپانه دی لپاره زما باندې حال ته هم چې یو ټکی ټول پاکستان لپاره لوګو کوله د دې د کار لوګو کوله ټول پاکستان لپاره لوګو په یو کې چې اصغر په هغه ټورنمنت کې یو له مخکې لوګو محمد نبی صاحب یو له مخکې لوګو چې په ورته کې ولو بدل او کدا څو برعکس چې همدغه رحمت الله او یو نور لوګ پړیو هغه پر هغه ټول ځلې بل چې کوم چې معروف ټول بدیل نه او چې د دې د کسان دي زه په دې باندې چې څوک د حشمت لپاره دوه چې د کومو لپاره دي د کومه ډله ټاکل دي هغه حقیقت چې زړونه خپل چې یو بیت مخې فضا کې متشي نو هغه لرنه لو باندې چې څنګه غواړي دا ډیره مننه خغلی مومن صاحب کور ودان بیا هم باس زموږ په اصغر باندې دی او غږیږو به هم په اصغر باندې دلته زیاتره ویل کېږي داسې چې اصغر باند لري رښتیا دا خبره تر کومه ځای رښتیا ده او که چیرې اصغر افغان باند ولري لوبډله به په کوم برخه لیک اخته شي ځکه ځینې مهم لوبغاړي چې دي د اصغر پلویان دي زیاتره لوبغاړي د سره یو دي یعنې په هر حالات کې د سره ولاړ دي ښکاره ثبوت یې ښکاره مونږ ولیدل په 2019 کال نړیوال جام کې چې زیاتره لوبغاړي د اصغر په نشتون کې ښه لوبه نه شو کولی ابراهیمي صاحب زه بیا د خبر راکوم چې څوک د خپله کارکردګي خراب کړي د دې لپاره چې اصغر خوشحال شي دا خبرې سره بیخي موافق یم همداسې وویل چې کېدای شي اصغر په شمول باندې راشد نبي چې کلونه د افغانستان کرکټ ملي لپاره ښې لوبې کړې دي دپاره او دې لپاره ډېرې ډراماګانې کړي فریقونه کړي دي تکلیفونه یې وکړي چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي چې د دوی دغه هیله او ارمان یو نشمت چې دغه ټیم کې لقب وال کېږي د فضلي لخوا او د هغه ډلې لخوا دا دوی ټول افغانستان سره خیانت وکړي کرکټ مینهوالو ته په فیسبوک کې راڅرګنده شي چې فضلي یو غټ ماتې کړی څنګه کړي چې ټول چې د نړیوال جام نه وروسته یې هم ختمه کړي په نړیوال جام کې به ټیم دغسې نه کوي کوم قسم کې حالت هغسې رامخته شو نو خامخا په دغسې حالاتو باندې د لوبغاړو زړونه هغه خفه کېږي لیوالتي کمیږي خو ځان چې دا څوک خپله کارکردګي د اصغر په
پلاوي کې د ازغر د خوشالولو لپاره دوی دا کار کړی دی. ازغر پرفارمنس سره پاکستان کې وګورئ بهترینه توګه وکړه. بس د ګلبدین نه تاسو ول په خپل کې ګلبدین کله چې نجیب زدران د افریل خلاف په ډډوال ځای کې کیو واکړه او ورپسې مې تا ور ډراپ کړ. دا څه چې ټول دنیا باندې باندې نکلاره دا چې پاکستان خلاف ته مولا شنواري بهترینه اټاو کې نه هارو چې د دې شاپین څنګه ورکړو اخیری ور خپل ول راغلی چې کار کوي چې څوک چې خپل اور راغلی هغه دا مخکې تا په دغه هارو کې څو غرند کړو چې هیڅ څه نه خو اته هیرو ګلبدین نائب او فضلیشو چې ازغر میراثیتوب ختم کړ. ما په ان باندې په دغه کرکټ بورډ کې چې سیستم موجود نه چې چې سیو چیرمن ازغر سره سلپېنی وباسي سره چې سیو او چیرمن او کرکټ ډایریکټر او سلیکشن کمیټي د ازغر افغان په کارکړدګۍ باندې بریک تاوي. هلته مجبور دی ازغر افغان او راشد ارمان او نبی ساحل او یو څو نور سینر لوبغاړي چې د افغانستان څخه دفاع وکړي په افغانستان باندې خپشي په فیصلو باندې خپشي چې دغه نالایقه او بې تعلیم او بې سواده مشران دغه فیصلې کوي. تاسو وګورئ د افغانستان کرکټ بورډ مشري کرکټ په تاریخ کې کوم یو مشري کس فعال شوی ده. دا خو مهمه نه ده چې دغه مشر شو چې هر فیصله کوي د کرکټ ټیم لوبغاړو د پلاتفورمونو باندې بلنډي وي دا وایي په دغه حساس حالت کې دغه پریکړې کوي. تاسو وګورئ په همیش چې یو مهم ایونټ رسیدلی دی مهم نړیوال جامې مهم اسیایي جامې مهمې لوبې افغانستان کې دغه فیصلې کېږي تر څو دوی پوهېږي چې افغانستان دغه څلور نشي ګټلی. دوی پوهېږي چې افغانستان دغه هغه چې کرکټ نشي کولی چې کوم قسم مینوال پرې تمه لري. دوی دغه خپله بیا په لوبډله باندې ورسي لوبډله کې کپتان نه وي او لوبډله کې لوبغاړي نه دي یا ازغر افغان سید ونه کول یا رشید سید ونه کول په دې کې نه وي چې روره همدا اوس نور لکرم نړۍ دغه شي وخت پاتې دی تا اوس پرې موږ خنو کې ګران کړي نه ده او په دې باندې نه کوم دي کوي همدا اوس تا ګریډ 1 سالې په ټاپ کې تا سړی چې اپ تک درې کله کې تا فیل نشته دی همدا اوس تا سپانسر نشته دی ډیریکټ سپانسر نشته دی همدا اوس تا سره هر کال څه نلوي مومن صاحب ستاسو له خبرو داسې ښکاري که نه چې دننه په کرکټ بورډ کې تر ډیره لاسوهنې کیږي او څوک اهل کار ته نه سپارل کیږي او د دې ترڅنګ لوبغاړي په دې کې هیڅ ملامت نه دي همداسې ده که څنګه؟ ښاغلی مومن صاحب ما ویل ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دننه په کرکټ بورډ کې تر ډیره کار شته ده او دلته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي او د لوبغاړو ترمنځ کوم خاص ملامتیا نشته. زما په اند باندې دغه څومره لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه 9% د افغانستان د کرکټ لوبې لاسته راوړنې تاسو چې اداره درته وګورئ هغه زموږ یو کلب لیول لیاقت او ظرفیت نه لري. ټول په دغه اداره کې پاک سړی هېڅکله چلېدلی نه شي. تاسو وګورئ چې پنځه شپږ کله کېږي چې ستا په مارکیټینګ برخه کې دوه درې کسان کار کوي خو ته د $10,000 سپانسر هند سره سملو به $10,000 سپانسر نشي پیدا کولی. یعنې په دغه اداره په دغه لیول کې ده. تاسو وګورئ چې دغه لوبغاړي هر سفر ته لوبغاړي څوک ټاکي هر سفر د ستاسو درې لوبغاړي نوي ټاکل کېږي څوک ټاکي سلیکشن کمیټه ټاکي په دغه سلیکشن کمیټه باید هر د درې کال لپاره یو یا دوه لوبغاړي رامخته کړي دین دا چې هر سیریز لپاره پنځه نوي لوبغاړي ته اگر افغان ته بخښته ورکړي. تاسو ګورئ په هیڅ محبوب منیر کاکړ یا نور لوبغاړو دې په 2019 او 2013 کلونو کې پرفارمنس کړی دی خو ساره واسه په 2020 کال کې په دې باندې ټیسټ میچ وکړ. نو ازغر مجبور دی چې دغه یو بیړۍ په خپل لیډ کې په خپل مشري په غاړه واخلي په خپل ټول ټیمونه مونږ چې دغه اداره کې هغه ظرفیت نشته دی. دغه ازغر افغان هم دغه خلکو دغه مشرانو دغه څانګو په غوښتنو باندې او دې په فرمایشاتو باندې لاړ شي. تاسو یقین وکړئ چې افغانستان د زیمبابوې څخه د کینیا او د سکاټلند او د پی ان جي څخه میچ نشي ګټلی. دا خو ازغر افغان یو څه راته د ټام ازغر افغان سره موږ ډېر زیات اختلافات لرو. د هغه فیصلې ډېر وخت داسې فیصلې دي چې خلک داسې فکر کوي چې هغه عقدې پالي هغه میراثیتوب کوي. بلکل دغه شی نه څنګه دي خو دا هغه څوک چې ازغر افغان دغه لیګه کې چې ځکه ستا په سیستم نشته یا ځکه داسې څوک مشري نشته دی چې ازغر افغان نه څوک پوښتنه وکړي. همدغه سیریز وروسته چې کله کرکټ بورډ په دې باندې پرده شوله همدغه سیریز وروسته که ازغر افغان میډیا ته رسنیو ته مخکړی شوی و چې نور جواب ورکولی شته ولې دې ځوانان په شنه وکټ باندې ولوبوله او ولې دې دا خپله بیا افغان ته بله وکټ برابره کړه. آیا وکټ یا پیچ هم ازغر افغان جوړوي؟ کرکټ بورډ دې جواب ورکړي آیا دغه وکټ دغه پیچ ازغر افغان جوړ کړی و؟ صحیح ده. کرکټ بورډ باید جواب ولري چې ازغر افغان دومره قوي شو
یا خو تاسو ته شرم پکار دی که تاسو پوړی په سر کې چې اصغر افغان دومره کار کوي سیستم چې چېرته نه وي چېرته چې مشرتابه نه وي چېرته چې مدیریت نه وي اصغر افغان مجبور و چې هم سلیکشن په غاړه باندې واخلي هم د لوبغاړو انتخاب او نه انتخاب په غاړه باندې واخلي. مومن صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه کنه چې تر ډیره دا د اصغر برکت دی د لوبغاړو برکت دی چې ملي لوبډله په دغه سټیپ کې قرار لري. څه فکر کوئ اوسنی کپتان د اصغر تر تاثیر لاندې به وي تر فشار لاندې به وي او کنه؟ یو خبره زه غواړم چې د اصغر افغان برکت مان دی او ما د دې لوبډلې برکت ویلی چې هغه ټول ټیم دی په کې کوچ شامل دي په کې کپتان هم شامل دی په کې فیزیو او په کې ټرینر او په کې هغه سپورټینګ سټاف ټول شامل دی یعنی یولس لوبغاړي پلس هغه منیجمنټ د افغانستان د بریاو لامل شوی دی نه اداره او نه کپتان ځکه تاسو کپتان کارکردګي کې ته وګورئ ولکه په ولایت کې اصغر افغان تاسو ځان سره ونیسئ هغه کارکردګي ته تاسو وګورئ خو اگر چې تاسو ګورئ ویډیو ګورئ بالکل هغه د دنیا د بهترینه کپتانانو کې حصہ دي هغه د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې مسلسلې لوبې ګټلې دي هغه د شلوي لوبو بهترینه کپتان پاتې شوی دی رزلټ یې باندې نتیجه چې موږ په لاس کې لرو چې د هغه شخصي کارکردګي په اړه کې څه وه چې هغه څومره ایوریج لري چې هغه څومره سټرایک لري ما وړاندې ته وویل چې هغه د ولایتي لوبډلې ظرفیت هم نه لري چې د ولایتي لوبډله کې هم ولوبېږي ځکه موږ کوم قسم لوبغاړي کې مخکې وړاندې لرو خو زه شخصا په دې باندې فکر چې اصغر افغان ښایي چې کله حشمت کپتان وي ډېر وخت افغانستان لپاره ونه لوبېږي همدا اوس تاسو د کرکټ یو داسې سیستم چې هېڅ سیستم ورته اغېزه زه نه وایم نو شخصي خدای ته وایم تاسو ګورئ چې اصغر افغان په ټسټ کې داسې فیصلې وکړې چې افغانستان د زیمبابوې خلاف ماتې ومنله یا افغانستان ماتې وخوړه خو تاسو به د ونډې څخه کپتانۍ څخه ولې هغه لرې کړ که بیا د ونډې او ټسټ یو نه لرې کوي تاسو چې ونډې د کپتان په توګه باندې ولې پرېښی دی ولې د کپتان په توګه باندې نه لرې کوي بله معامله ورسره کوي یو معاملې دپاره انتظار کړی دی. مهمه خبره ده. مننه آباد اوسئ مومن صاحب تقریبا وخت هم موږ سره لږ پاتې که راشو حشمت ته په حشمت باندې وغږیږو ځکه حشمت شهیدي ځوان دی اوس د ملي لوبډلې د دوو فارمیټونو ټیسټ او د یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی ده اوریدونکي هم په دې باندې آګاه دي موږ راتلونکو کې مهمو ټیمونو سره لوبې هم لرو حشمت د کپتانۍ لپاره څومره وړ دی او څه فکر کوئ ټیم به ښه مدیریت کولی وشي؟ ما مخکې وویل چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله داسې یو ټیم دی چې هغه په یو کس یا په کپتان باندې روان نه دی چې ما مخکې چې اصغر افغان کپتان دی خو یو لیډر نه دی لیډر دې ته وایي چې نور لوبغاړي د جوړ کړي او کپتان دې ته وایي چې یوازې په رزلټ ورکړي چې ولایت دومره میچونه نه ګټلي اصغر افغان بهترینه د تاریخ کپتان ثابت شوی دی او دی او او بهترینه لیډر نه و ترڅنګ تاسو وګورئ د حشمت شهیدي عمر تک تاسو وګورئ هغه کمانډ یا کنټرول ته تاسو وګورئ زه فکر نه کوم چې د هغه سینر لوبغاړو په ټیم کې هغه مثبت او مؤثر ثابت شي خو که د ټیم سپورټ ته وګورئ راشد چې کوم کیپټن سپورټ هغه ته ورکولی شي نبي ساحر هغه ته کوم سپورټ ملاتړ ورکولی شي خپل اصغر افغان که ټیم کې وي هغه ته سپورټ ورکولی شي دا ټول موږ په ټیم کې داسې نه وو چې ټیم یوازې په کپتان باندې روان دی کپتان فیصله کوي خو زموږ ټیم ماشاءالله داسې یو ټیم دی چې هغې افراد نه دي هغې ټول ټیم دی او زمونږ د ټیم نتیجه وه چې مونږ کوم مقام ته رسېدلي مونږ په یو لوبغاړي باندې نه یو رسېدلي یو مقام ته زمونږ په ټول ټیم په حیث باندې مونږ رسېدلي وو په دغه ټیم حشمت شهیدي سره هم ودرېږي حشمت شهیدي په خپله هم یو بهترینه لوبغاړی دی ثابته کړې هم ده که هغه په ونډه کې وي که هغه په ټسټ کې وي تر اوسه پورې هغه تر اوسه پورې بهترینه لوبغاړی ثابت شوی دی نو زما په اند باندې که دغه لوبغاړو سپورټ ورسره وي ملاتړ ورسره وي نو اصغر هم کامیابه ثابتېدلی شي خو د کرکټ بورډ دغه فیصله ښایي د څو کلونو لپاره پاتې شي د کرکټ بورډ دغه فیصله یوازې دې لپاره نه وي چې خپلې غلطۍ او خپلې ناکامۍ د ده په راوستلو باندې جدران کړي او پټې کړي. ډیره مننه مومن صاحب محترم همدلته بله پوښتنه پیدا کیږي د حشمت شهیدي نه دلته بل ښه اپشن نه و چې باید بل کوم لوبغاړی کپتان شوی وی ځکه حشمت تر ډیره نوی ده او مخکې تاسو یادونه هم وکړه چې دومره په کرکټ کې پاتې شوی هم نه ده نو داسې کوم ښه بل اپشن نه و لکه ښه موږ یادونه کولی شو لکه رحمت شاه زرمتی شو تر ډیره ملي لوبډلې سره پاتې شوی ډیرې ښې سیالۍ در سره کړي دي نورعلي زدران ته که راشو څومره یو ښه په خپل وخت کې څومره ښه کرکټر څومره ښه کرکټ کوي د ده هغه شاټونه تاسو د لوبې به کتلي وي تر ډیره به مو څارلي وي دا یو ښه اپشن نه شو کېدلی؟
ابراهیمي صاحب تاسو د افغانستان کرکټ دغه پالیسي ته وګورئ، دغه بدلون ته په دې څو کلونو کې نیمه لسیزه کې وګورئ، دې موږ ته داسې اپشن نه دی راپرېښی چې موږ یو کپتان ولرو. تاسو هم په شپږیزه کې هم په کورني کرکټ کې وګورئ، د چا چې کله خوښه یې همغه کپتان وي. په نوره دنیا کې یو کپتان سره قرارداد کېږي 15 کاله 3 کاله یو کپتان پاتې کېږي، که هغه د ولایتي ټیم کپتان وي، که هغه د زون کپتان وي، که هغه د الف ټیم کپتان وي، که هغه د ملي ټیم کپتان وي. افغانستان کې اوس موږ ته دغه کوم اپشن نه ښکاري، په دې نه ښکاري چې موږ یو کپتان ته دومره وخت نه دی ورکړی، موږ یو مرستیال کپتان اوسه پورې دومره نه دی روزلی. په هر سیریز کې زموږ بدل مرستیالان کپتانان دي. زه به ما لپاره په دا جواب ډېر سخت وي چې یاره نجیب زدران کېدلی شي، رحمت شاه کېدلی شي، ګربت کېدلی شي، نورعلي زدران کېدلی شي، شاپور کېدلی شي، حمید حسن کېدلی شي، ځکه چې هر یو باندې کار نه دی شوی. یوازې نمایشي یو سفر کې د مرستیال کپتان په توګه باندې راغلی دی، بله چې کوم بدلون په اداره کې راغلی دی بېرته هغه له دندې لرې شوی دی. نو کاش چې موږ د اظهر افغان تر څنګ د محمد نبي او نوروز مانګل تر څنګ داسې سیستم لرلی چې موږ یا په کورني کرکټ کې موږ داسې څوک لرلی چې هغه مسلسل د یو جون د یو ولایت د یو شپږیزې لیګ د دې کپتاني کولې. بیا موږ کتلی وی چې وروره دغه 15 کاله کېږي چې د دغې ولایت یا دغه جون یا دغه شپږیزې ټیم کپتان دی. نو دا موږ کولی شو چې په افغانستان استازیتوب په ملي لوبډله کې هم یا د الف لوبډلې موږ داسې کپتان لرلی چې موږ په هغه باندې اوس کړی وی. نو که موږ ته وګورو ټول ښه ثابتېدلی شي، ټول ښه لوبغاړي دي، خو داسې څه نه شي ویلی چې یقیني توګه باندې خامخا به دا باید کامیاب وشي. داسې زه څومره لرم ځکه په خپله کرکټ بوک دوی باندې باور نه دی کړی. کرکټ بوک دوی تر اوسه پورې مسلسل 2 کاله 3 کاله دپاره دوی مرستیال کپتان نه دی دا کړی. تاسو رحمت شاه وکړه چې فضلي په وخت کې دا د ټېسټ لوبډلې کپتان شو، بغیر د دې چې ټېسټ لوبډلې کپتاني وکړي له کپتانۍ لرې شو. که کرکټ بورډ کې سیستم موجود وي خو ډایرکټ باندې ټېسټ لوبډلې کپتان رحمت شاه راغلی وی، ځکه چې هغه وړاندې همدغه کرکټ بورډ ټاکلی او ما خو نو ټاکلی کړی، ابراهیم صاحب تاسو نو ټاکلی کړی، بالکل ټاکلی فکر رحمت شاه هغه ولې کې مرستیال دی. حشمت که د 3 کاله 15 کاله کپتاني کوي، رحمت شاه خو تر هغې پورې ریټایرمنټ ته تلېږي. نو رحمت شاه اوس وایس کپتن دی. رحمت شاه وایس کپتن خو موږ هغه څوک وو چې هغه د 3 کاله 15 کاله وروسته زموږ په درد کړي، موږ یې کپتانۍ دپاره برابرو. ټیک ده که نه؟ نو څه به په رحمت شاه باندې به د 3 کاله وروسته چې حشمت ته کپتانۍ ویل کېږي، رحمت شاه بیا څنګه راغلی؟ رحمت شاه خو په هغې وخت کې د کرکټ پرېښودو ته برابر شوی. د کرکټ بورډ دغه فیصلې یوازې تقدي یو په اساس باندې کوي، پلانینګ نشته دی، یوازې فرهان یوسفزي خپله خوښه ده. همدا اوس هم د ده په شخصي شرکتونو کې چې څوک که له دندې ویستل کېږي یا بېکاره کېږي یا برد ختمېږي، هغه کرکټ بورډ کې په دندو باندې ګمارل کېږي. یو کس همدا اوس سپوت سره چې هغه د سمپاس هم نه دی، ډاکټر نصرت په نوم باندې یو کس دی، ویل کېږي چې 4 څانګو مشري په غاړه باندې لري. وروره په اداره کې سیستم نشته دی. نو زه شخصا داسې نشم ویلی چې حشمت په ځای باندې پلانکی ښه یا پلانکی ښه، ځکه موږ داسې خیر اوسې مومن صاحب، ډېره مننه، آباد اوسې. مومن صاحب محترم، څه فکر کوئ د حشمت فارم ته په کتو، د حشمت وروستیو لوبو ته په کتو، د حشمت د زیمبابوې خلاف غبرګه سیلیزه جوړولو ته په کتو، کپتاني د تسپارل د ده په لوبې باندې به کوم منفي اغېزه وکړي؟ لوبغاړي خپل مهارت ته چې څرنګه دغه دواړه پرېشر کنټرولوي. صحیح ده؟ زه شخصا په دې باندې باور یم چې بیټسمین ښه کولی چې خپل ځان ثابت شي، ځکه هغه د خپل بیټینګ ته ډېر توجه کوي. او نور چې کله د بیټینګ نه ځي نو ډېر پام یوازې بالرانو ته خپل پام یې وکوي. نو زه که خپله حشمت دغه ظرفیت ولري چې دواړه کنټرول کړي، حشمت یو با استعداده لوبغاړی دی، ډېر هوښیار لوبغاړی دی، خو مهمه دا ده چې دا په لوبډله باندې کنټرول ولري، دا په سلیکشن باندې کنټرول ولري، چې د کرکټ بورډ سره کوم قسم تعلق کړی دی او دغه مسؤلیت یې په غاړه باندې اخیستی دی، باید په هغې غوښتنو باندې ودرېږي، خپله ټیم جوړ کړي، خپله باندې هغې مسؤلیت په غاړه باندې واخلي او هم لوبغاړي ګروم کړي. دا چې کوم کار چې اظهر خان ته کپتانۍ کې وشو چې تقریبا د 100 نه بره لوبغاړو ته موږ نړیوالې سیالۍ ورکړې او بیا د یو سره د وروسته موږ ورک کړ. ورک کړی کپتان اظهر خان نه دی ورک کړی، کرکټ بورډ ورک کړي دي، سلیکشن کمیټې ورک کړي دي. نو حشمت ته پکار ده چې ټېسټ کې ون ډے کې یو ریګولر لوبغاړي ولري او اوپنران ولري، میډل آرډر ولري، فاست بالینګ آلراونډر ولري، د ټیم په کمبینیشن باندې کار وکړي، لوبغاړو په اپریټینګ آرډر باندې کار وکړي، چیز بالینګ پوښتنه کې د کرکټ بورډ مجبور کړي چې دوی ته تیز بالونه ورکړي. ځکه همیشه موږ په ایشه بیني لوبې موږ اصلیت روانې موږ
څلور کله کې چې موږ ټیسټ کړی چې لرو موږ تر یو څلوېښت پلس یو څه بل موږ نه لرو او تر ټولو مهمه دا ده چې ډومېسټیک کې باید ډېر وګرځي کوم لوبغاړی چې کرکټ بورډ د دوره پټ کړی دی د لوبغاړو د کسبیني ودل پټ کړی دی ورته نه ورسي چانس ورسي هغه لوبغاړی په خپله ذمهوارۍ باندې راوړي د سلیکشن کمیټې نه ویره ونه لري د سی او نه ویره ونه لري بلکې هغه ته دا ثابته کړي چې دغه زه لوبغاړی په خپله ذمهوارۍ باندې راولم چانس ورکوم او دا به زه افغانستان دپاره لوبوم. مومن صاحب څومره به مناسبه وای چې بیرته اصغر افغان له حشمت شهیدي سره مرستیال لوبډلمشر ټاکل شوی وای؟ ګوره موږ داسې څه نه لرو چې موږ کوم خاص میشن دی لکه موږ چې کوم میشن لرو په 2010 ورلډ کپ نه مخکې چې زیمبابوې کې موږ یو میشن لرو هغه میشن دا و چې ورلډ کپ لاره پیدا کړو اوس موږ ته داسې کوم مهم شی نشته د شلوري نړیوال جام کې موږ نیغ په نیغه ګډون کوو له استرالیا سره له پاکستان سره لوبې لرو یعنې دا په دې معنا نه چې اگر افغان کولی شي نبي ساحل کولی شي بل کولی شي ټول کولی شي چې د یو ټیم لوبغاړي په توګه باندې حشمت سره خپلې مشورې شریک کړي خو زه خو دا په دې باندې باور یم چې حشمت شهیدي چې اوس دغه مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی دی حشمت شهیدي نړیوال کرکټ تجربه لري حشمت شهیدي لوبغاړي پېژني حشمت شهیدي کپتاني په دې مرسته کې کړې ده نو اوس باید زړور اوسي تکړه اوسي اختیار په خپل لاس کې واخلي او دغه فیصله وروسته ثابته کړي دا د خپله د حشمت په لاس کې ده که څوک ورسره انډیوالي نه کوي څوک سره ملاتړ نه کوي چې هغه په لوبډله کې وي هغه په کرکټ بورډ کې وي هغه باید په وخت باندې مخکې دونه چې دغه مسؤلیت کې ناکام شي کرکټ بورډ سره شریک کړي نه دا چې یوازې تېرول وکړي د نورو کسانو په څېر باندې نو بالکل اصغر افغان دی که بل څوک دی دوی کولی شي چې یو ټیم نه لوبغاړي په توګه باندې له حشمت سره ملاتړ وکړي ورسره ودرېږي اوس فیصله شوې ده اوس که هر څه شوې ده فیصله شوې ده اوس باید حشمت شهیدي له ولس څخه او د کرکټ څخه دفاع وکړي او هم د چیرمن په مخ کې ودرېږي هم د سی او په مخ کې ودرېږي هم د سلیکشن کمیټې په مخ کې ودرېږي او دغه وظیفه چې اخیستې ده دغه مسؤلیت چې په غاړه اخیستی دی دغه د کامیابۍ انجام ته ورسوي. ډیره مننه مومن صاحب کور ودان خوشاله اوسئ اکثره ملګرو موږ په سوشل میډیا باندې ستاسو یو انځور خپور کړی ده په فیسبوک باندې هلته ملګرو خپلې پوښتنې مې راسره پریښي د هغوی پوښتنو ته به هم لنډ ځوابونه راکوي یوازې 14 دقیقې وخت لرو په وروستۍ کې که له ملګرو وړاندې دې ته هم راشو په دې هم لږ بحث وکړو په اوس وخت کې دا چې د شل ورځې لوبډلمشر دپاره هم خبرې روانې دي او کیدای شي